السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو نن دوه درې خبرو باندې خاص کر یو خو علي امین ګنڈپور د وزیر اعلی خیبر پختونخوا دوباره ورن گرفتاری او بل پاک افغان ریلیشن ورسره اوس امریکا تازه چې کوم بیان دی یا چې کوم خودخال دی هغه باندې څه اپډیټس دي هغه تاسو سره شریکوم لومبی خو په دې حوالې سره چې کوم د علي امین ګنڈپور چې کوم دی هغه باندې دوباره ورن گرفتاری چې کوم ازادي مارچ د تحقیق انصاف چې کړو هغه زوړ مارچ په حواله سره مقدمه درج مختلفو تانو کې مختلفو هغه کې نو د اسلام آباد چې کوم جوډیشل مجسټریټ د اسلام آباد های کورټ ډسټریکټ های کورټ کې نوید خان مجسټریټ چې کوم نن سماعتو کو په سماعت کې دوباره بیا علي امین ګنڈپور او شاهمود قریشي نشو حاضر بلخوا فیصل جاوید علي نواز چې کوم د پی ټی آی والا هغه مخکیم پیشیو بیا پیشیو نو ننم پیشیو بنو هغه پیشي بره عدم ثبوت په بنا باندې هغه د مقدمه نه بری کړل شو خو بل طرف ته علي امین ګنڈپور او شاهمود قریشي چې کوم دی هغه په دې کې چې دی پیشیم نه کوي عدالت کې او حاضرین لګوي دی وجه باندې او باندې ناقابل ضمانت ورن گرفتاری جاری شو خدا ورن گرفتاری مختلف مقدمات دي کیږي خو وزیر الله او نوم ور سره دی اوس خیبر پختونخوا نو ځکه دا یو اهمیت لري نو دا بیک گراوند مې تخیل خدا دومره هغه به ځکه نه لري چې سبا بیا های کورټ نه ریلیف راواخلي او د پیشیبو کې او دا مقدمه بم ختم شي په دا مقدمه کې دومره څه خاص نشته بل طرف ته شاهمود قریشي خاصه جیل کې دی نو هغه به چې جیل نه راوځي بیا د مقدمه کېږي د سره سره څنور خبرونه هم دي چې تحریک انصاف په دې وخت کې سینټ الیکشن په حواله سره هم امیدوارانو باندې خاص کر بیا چې کوم دی اوس دی وخت کې ټول آزاد هم دي یو قسم کې سنی تحریک سنی اتحاد کونسل سره خودي خو بیا هم یریږي هغه باندې حلفنامې هم اخیستې دي اوس ګورو چې خیبر پختونخوا نه یا داسې نور چې کوم اوس کوم سینټران بلا مقابله خو ډیر جوړ شوي دي 18 کسان خو بلا مقابله جوړ شو خو 2 اپریل باندې به دا مکمل لیست جاری شي په سینټ حواله سره هم تصویر چې کوم سینټران دي هغه منتخب کیږي نو خو حقیقت چې تحریک انصاف ته مشکل جوړ دي او د کې به او سینټ کې به هغه شانتي اقتدار هغه شانتي اکثریت چې کوم دي ناراضي بلخوا اوس رزو د پاک افغان ریلیشن او خاص کر په دا کې څه اهم اپډیټ دادي چې خو امریکا کول کړیو بیان مخې ته راغلی چې هغه خطو خال دادي چې امریکا اوس غواړي چې پاکستان افغانستان سره واچوي او افغانستان طالبانو سره یو ځل بیا معاملات خراب کی خو چونګې تاسو تب اندرونی کیسه داسې وکما چې کدا طالبان دي د افغان نو هغه هم پاکستان چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه نه بغیر لکه قسم امر حرکت چې کوم دی یا هغه شانتي روایل نشي کولای ولې چې تاسو خپته ده چې څومره لیدرشپ او دا ټول په پاکستان کې او دوسرو او پاکستان هم هغه سره سپورټ کیو او ځنې خبرې د سراغلي چې اوس پاکستان ته ډېر غټ ټریپ جوړ شوی دی خاص کر چې کوم دماکي کیږي خودکش دماکي بیا پکې چین سره اوس کما شوی دا چین په دې باندې راغدا چې سپیک چې کوم پروجیکټ هغه هم بند شوی دا اوس دوباره بیا شروع کول کوشش کیږي او چین په دې باندې خپه ده چې تحفظ ته نشي ورکولی نو دا ډېرې معاملې پاکستان باندې پریشر دی نو بلخوا اخوانه طالبان و چې لکه موږ ورته وایو چې اسټابلیشمنت اکثر چې کوم کسان سپورټ کی هغه به مخالف جوړیږي او په پاکستان کې لکه څنګه تاسو ګورئ نو شریف یو سپورټ کړي وزیر اعظم جوړ کړي خو مخالف جوړ شوی دا شانتي عمران خان یې څومره سپورټ کو خو عمران خان بیا هغه چې کله حکومت نو وبسلو نو هاي مخالف شو نو سخت مخالف دا شانتي طالبان هم دي چې څومره دلته پاکستان کې کا ساتلې دي یا پاکستان سپورټ ور کړی دی اسټابلیشمنت خو اوس چې هغه په اقتدار کې دي نو د دې اسټابلیشمنت پالیسیانو یا د دې باندې مخالف دي نو دا د دوه بدقسمتي ده نو بل ورځمږه د څه کسانو سره ناستو نو دا هم ورته چې تاسو خپل پالیسیانو مې لګ نظر واچوي ولې چې کم کسان هم تاسو سپورټ کوي نو بیا بعد کې چې کم دی هغه تاسو ته دشمن جوړ شي او تاسو خپل هغه ولې چې یو کسوي نو بیا موږ ویل چې را هغه ګرام د خدای د ځکه خټو تاسو ښکاری داسې چې دا یو نه د دوه نه دي چې څوک هم دي نو هغه تاسو پالیسیانو نظر سنوي نو خو بهرحال په دغه کې امریکا دا غواړي چې
پاکستان اوس او بیا خاص کر چین هم دوسرا وکي او امریکا وروسته شارمني مدد وکي او پاکستان افغانستان ته ځل بیا مشکلات جوړ کی خو پاکستان به هم سوچ کی چې داسې ندي کول پکاره او عوام هم د کې اوس پوېږي چې یاره کا بیا افغانستان سره مسله جوړه شو نو د کې ډایرکټ چې کم عام ولس ته هغه ته نقصان رسېولی چې ډېرې کیسې چې کم دی افغانستان سره تړل شوي دي په دغه کې ول اپډیټ دغه دی چې وزیر خارجه اسحاق ډار چې کم دی هغه ول خو دا و چې اختر نه مخکې هغه ویزټ کول خو اوس دا خبرونه راځي چې اختر نه پس لکه د روژې اوس په تاسو چې دا ګوري هم کله ګوري خو نن څنګه شلمې روژې دپاره پښمنۍ به وي خو بهرحال لس ورځې تقریبا اختر ته پاتې دي اوس ګوري که هفته نیمه کې لاړه نو دا خو به ډېر غټ اپډیټ راشي مخې ته خو اختر نه پس په لازمي ځي او هلته باقاعده دعوت هم افغان ګورنمنټ نه هم ورته میلاو شوی دی چې په دغه ټولو معاملاتو باندې خبرې وکړي او بیا خاص کر په دغه کې چې کوم پاکستان مطالبه ده چې دلته کوم ترهګر دي یا ټي ټي پي ده تحریک طالبان پاکستان هغه د دوته حواله کړی شي یا د هغو کوم کاروایانې دي نقل حرکت دی هغه بند کړی شي نو دغه مطالبات صرف د افغانستان نه ده بل طرف نه هغې چې کوم دریځ دی هغه هم ښکاره دی هغه وایي چې یاره موږ سره دغه شانتې هغه نشي کېدی او دلته نه عملیات هم نه کېږي او هغې خپل تحفظات لري په دغه لړ کې چې کوم کډوال دي کډوالو په حوالې سره به خبره کېږي چې کوم پاکستان کې مشته دي هغې ډېر زیات کیسونه چې کوم د ځای کې ګیر دي هغه په حوالې سره او بیا خاص کر چې کوم دا پالیسي جوړه شوې وه هغه پالیسي باندې به هم اوس نظر رساني کېږي لکه تاسو ولیدل تجارت په معاملې کې کومه پالیسي وه هغه کې خو نظر رساني غني وشوه او باقاعده په دغه کې که تاسو ګورئ چې هغه امالداران امت چې کوم د هغه به هم وشي اقداماتو باندې پاکستان واپس هم شو چې هغه کې خاص خبره دا وه چې کوم ډرورانو او هغو تعویضو مسله وه نو هغه به اوس مغه شانتې یو پارچې په ذریعې باندې یو په ذریعې باندې ختم راځي به یو کال پورې دغه معاهده به جاري وي بیا مخته ځي خو مخته به دا بیا پرمختګ کوي ولې چې حالات په پورې انشاءالله ډېر ښه شوي وي خو دا ویزا پاسپورټ دا شاید ختم شو اوس چې کوم دی کې په لکو افغانان دي چې خاص کر هغو پالیسي چې کومه ده هغه واضحه نه ده ولې چې خو سپریم کورټ کې کیس پروت دی او سپریم کورټ خپل معاملات دومره زیات شول چې هغې کیس دوه تاریخونه وشول مخکې ته دوباره نه دی اوپن شوی خو هغه به لازمي کېږي په هغه کې هم دا پیور کارډ شو سټیزن کارډ شو نور چې کوم دي 45 څلوېښتو کالو نه افغانان اوسېږي کاروبارونه دي هغه په حوالې سره هماغه ده چې هغه ته څه پالیسي داسې جوړه کړي چې هغو ته داسې مستقل یو څیز ورکړي چې هغو د ویزو میزو چکرونه هم خلاص شي او پاکستان کې خپل ژوند چې کوم دی هغه برقرار وساتي اوس لکه دې وخت کې چا سره سټیزن کارډ دی یا پیور کارډ دی هغه رینیول کېږي نه لکه نادرانه هغه شانتې هغو سره چې کوم تاریخونه ورکې ختم شوي دي تمدید کېږي نه نو اوس هغه مونږه کوم خبرو کې نو دا پالیسي چې څو پر واضحه شوي نو هغه یا نه تمدید کېږي او نه کېږي خو مونږ ته چې کوم معلومات راکړي دي دپاره یو بل داسې کارډ به کېږي چې هغې بیا یو مستقل بنیاد باندې هغې پاتې شي یا مستقل بنیاد باندې هغه کارډ عملیات چې کېږي لکه څنګه فیملي دپاره لکه چا ښځې پاکستاني دي یا پاکستاني سړو سره افغانیان ښځو ودونه کړي دي هغو دپاره یو پالیسي جوړه شوې ده نو دغه اهم اپډیټ پکې چې کوم د امریکا وو نو هغه لږ شان دا خطرناک داسې دي چې امریکا غواړي دا چې معاملات خراب کړي افغانستان سره او په افغانستان باندې دباو نور زیات کړي ولې چې افغانستان حکومت دې وخت کې که تاسو ګورئ انټرنیشنل سطح باندې هغه شانتې نه دی منل شوی او څه خبرې داسې دي چې هغه قطر معاهدې کې هغه نه ده پوره کړي چې هغه کې تاسو سره مخکې ویلا کې هم خبره کړې وه چې هغه کې یو عبوري حکومت تر اوسه پورې چلیږي هغه دوباره چې یو کال کم مدت هم ختم شوی دی او تر اوسه پورې هغې باندې عملیات عمل نه دی کړی چې هغه کې مخالف ډلې یا نور هغه چې کوم هغو سره حکومت شریکول یا پراپر الیکشن انتخابات کول ټول ټاکنې کول چې ولس ته خپل حقوقي په هغه باندې یعنې کې بل طرف ته څه خبرونه چې امارت اسلامي خپل او هغه شانتې د اسلامي نفاذ چې کوم دی هغه کې کومې سختې خبرې دي هغه برقرار ساتل نو په دې باندې ټینشن کم دی عام ولس ته هم زیات دی اوس کتلې به دا شي چې
پاکستان په ست طریقه باندې امریکا سره مخامخ هم نشي کېدی دا خبره ما حقیقت ده او چې امریکا سره داسې گیم وکړي داسې دوباره چې هغه هم کی یو سیټ ته کی او افغانستان سره خپل معاملات هم خراب نکړي ولې چې اوس امریکا ډایرکټ خو نشي راتلی خو هغه دا پالیسی یا سازش وکوي چې په افغانستان ګورنمنت باندې یا افغانستان دوباره دا طالبان حکومت ختم کی بل طرف ته تر اوسه پورې چې کوم حکومت کړی دی ټیک دالته کاروبار یا دا شان د شیرې شو ختمه ده خو که تاسو هغه سره وګورئ چې ازه کې ډالر چې کوم دی هغه مستحکم دی ډالر یا هو کبو کې دی که اوس تاسو ګورئ چې د افغان یو روپۍ او د پاکستان 450 روپۍ ته جوړیږي نو دغه شانتي او ډالر کبو کړی دي او نور چې کوم عام روزمره سيزونه دي هغه سان دي چې کوم سيزونه پاکستان نه ورځي نور برآمد کوي لکه چینی شو یا د سينور او شنو هغه خو یقینا چې ګران دي خو نور که اورال تاسو ازي کې سبزي یا نور سيزونه باندې نظر واچوي نو هغه آسان دي نو حکومت اورال اکا پوزیشن وګوري مستحکم صورتحال کې دي خو د نړۍ سره منل او نړۍ سره چې کوم تعلقات دي غاډر اهم دي تر اوسه پورې هغه کې افغان ګورنمنت لا پاتې ځکه دی چې هغه کوم مطلبات دي هغه نه مني هغه وایي چې موږ د فرنګیانو دغه چې کوم خبرې دي هغه شانتيان شو کوم په خپل نظام چې کوم دی هغه مخته بوزو اوس صورتحال کې بدري خبرې دي چې پاکستان په کومه طریقې باندې دا شی هندل کوي خو غواړي په پاکستان دا چې افغانستان سره حالات خراب نکړي او بل طرف ته کوم دا معاملات دي دا په خې طریقې سره حل کړي شي نو اوس که ګورو مخته چې صورتحال څه پیدا ویږي خو موجوده صورتحال کې ما تاسو سره دا نظر چې کوم دي شریک او تاسو نه ریکوست په هم وی چې چینل سبسکرایب لایک لازمي رته او مخکې کسر د سه تاسو غنئ ته کمنټس کې لازمي ولیکئ نو په اوریم خوشالي ګډه مننه خوشاله اوسئ